سلامونه هونیکي هیله منم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د جاپان او د چین خبرې ولې ډېرې تبدیل سوي دي او هر خبري شبکې چې تاسو ونیسئ نو یو خبر به خامخا د چین او د جاپان د ترنګلتیا خبرې خامخا پکې شته. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې د جاپان او د چین په منځ کې څه وسوه. ولې داسې یو په دوه باندې داسې حالت ته ورسېدل چې دوی خپل ټولې سیاسي اړیکې هم معطله کړه. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. پخوا یې ویل ول په سیاست کې که څوک خبرې کوي دا معنا ده چې دوی د پټرول سره لوبې کوي. یعنې که پټرول سره لوبې کول دا دی چې کله هم پټرول اور واخیستل نو ډېر حالات ډېره سیمه به خرابه کړي. نو اوس هماغه کیسه سوه. د جاپان د لومړي وزیر یوه ساده وینا چې په خپل په پارلمان کې کوله او دا په دې معنا چې دوی به هیڅ د چین به دا دې خبرې ته فکر هم ونه کړي. دوی ویل موږ د تایوان سره ملګري او د تایوان دفاع موږ کوو یې که چین پر تایوان باندې حمله وکړه نو موږ به هلته د تایوان سره ودرېږو. خو دا خبره دومره زور واخیستلو چې د چین په میډیا او د چین په کورنۍ چارو کې دومره لویه لاسوهنه سوه چې چین خپل ټولې استازي راوبللې د جاپان څخه او ټوله زده کوونکي یې معطله کړه. ولې هېڅوک حق نه لري چې جاپان ته ولاړ شي. خو دا ټولې خبرې چې راپیدا سوې د جاپان اقتصادي ضربه هم وسوه او د جاپان سټاک چې وی هغه اقتصادي مارکیټ چې وو هغه راولیدلو چې حتی تر 11 سلنه پورې هم په ځایو کې د دوی مارکیټونه ولیدل چې په عموم کې حدودا تر 200 میلیارډ ډالر په دغه یو ساده خبرې باندې جاپان ته تاوان ورسېدلو. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته اوس په نقشه باندې دا ټول معلومات درکوم چې کیسه څه ده او ولې دا جګړه دومره دا خبرې ولې دومره توند غبرګون واخیستلو. خبره پر څه شي ولاړه سوه؟ خبره پر دې باندې ولاړه سوه چې دغه د تایوان سیمه چې ده دا د چین وایي چې دا زموږ پورې تعلق لري. په نړۍ ډېرې هېوادونه دغه تایوان چې دی د چین یوه برخه بولي. حتی افغانستان هم په بهرني سیاست کې د تایوان د چین یوه برخه بولي او په ملګرو ملتونو کې هم تایوان چې دی د چین برخه بولي. امریکا خپله هم په رسمي ډول باندې تایوان د چین برخه بولي، مګر بیا هم په تایوان کې چې کوم هغه بیل سیاسي ګروپ چې دی هغه سره مرسته کوي تر څو دوی په یو ډول باندې دوی یو خپلواکه هیواد وګڼل سي. دغه ورځ کې جاپان چې په دې سیمه کې ګوره دا جاپان پروت دی، دلته چین پروت دی، دلته جنوبي کوریا ده، دلته شمالي کوریا ده، هغه سیمه روسیه ده او دلته تایوان پروت دی. چین اوس څه وایي؟ چین وایي چې تایوان زموږ برخه ده او دغه تایوان څنګه د دوی څخه جدا سو؟ دا تایوان هغه وخت جدا سو چې کله هم د کمونیست ګوند کې جنجالونه پیدا سوه. د کمونیست ګوند بعضې خلک ولاړه په تایوان کې ځان ته حکومت جوړ کړل او دلته د چین په نامه باندې حکومت و. دا ریپابلیک اف چین یعنې جمهوري چین په دا کمونیستي چین سو، دا جمهوري چین سو. یعنې دا دواړه چین وو، خو دا جمهوري چین او دا کمونیستي چین و. خو دا وروسته دا په تایوان باندې واوښتلو او دا بیخي غربي هیوادونو دپاره یو بل ګدام جوړ سو، سیاسي ګدام جوړ سو تر څو وسې کړی د چین په خلاف باندې دلته خپل ځان ته اډې جوړې کړي او دلته خپل پانګونې وکړي. دغه تایوان چې ویه د خپل ریپابلیک چې کله جمهوري چین ویه دوی خپل کوم ځوانان چې وه دوی امریکا ته ور واستوله. امریکا ته یې واستول، اروپا ته یې واستول د تحصیل په خاطر باندې او امریکا هم د دوی سره ډېره مرسته په دې خاطر وکړه چې دا د چین څخه جدا وګڼي او یو وخت دل سره اړیکې جوړې کړي خو خپل اډې دلته جوړې کړي. خو خپل اډې هېڅ وخت ونه سوه چې په تایوان کې جوړ کړي، مګر د تایوان ټوله هغه ځوانان چې وه تحصیل کړي کدرونه چې وه دا یوړه امریکا ته او هغو ته یې زده کړې ورکړې، هغو ته ټکنالوژي ور زده کړه تر دې حده چې آخر کې د TSMC کمپنۍ چې دا د تایوان څخه چې د نړۍ په سطحه باندې یو تر ټولو قوي کمپنۍ ده چې دا سیمی کنډکټر دغه چیپونه جوړوي د کمپیوټرانو، د موبایلو، د ټکنالوژي هره برخه کې هغه د نظامي برخه کې وګورئ، که هغه د سټلایټونو کې وګورئ، دا ټوله دا څه چې دي چیپونه چې دي حدودا 80 سلنه یې د کومه کمپنۍ جوړوي؟ TSMC کمپنۍ جوړوي چې تایوان سیمی کنډکټر مولټي کمپنۍ ده. دغه کمپنۍ د 80 سلنه چیپونه جوړوي. دغه چیپونه چې اوس جوړیږي دا چیپونه اوس سرخوږی چین ته جوړ کړی دی. چین وایي چې دا به زه خامخا تایوان به خپل تر کنټرول لاندې راوړم. چې کله مې هم تایوان خپل تر کنټرول راوړی نو نور به دغه د چیپونو صنعت چې دی اوس ټول نړۍ چې
د تایوان مجبوره ده دغه TSMC کمپنۍ څخه بیا چین غواړي یو سیاسي ګټه واخلي. لکه څنګه چې پاکستان همدا اوس د افغانستان په وړاندې د کراچي پورت څخه دوی سیاسي ګټه اخلي، هر وخت نه وخت دا پورت ورباندې بندوي یا خپل غوښتنې پکې. نو چین غواړي چې دغه TSMC کمپنۍ چې د خپل ځانه کړي او تر څو ورسې کړي په نړۍ باندې خپل سیاسي فعالیتونه او خپل سیاسي اثرات ډېر کړي. دغه ورځ کې د جاپان سنا ټاکي چې کوم نوي صدر اعظم د جاپان ټاکل شوی ده په پارلمان کې چې وکړه په یو وینا کې وویل چې موږ د تایوان ملاتړ کوو، که دوی جګړه وکړه هلته موږ نظامي همکاري هم د تایوان سره کوو. خبره څه ده؟ خبره دا ده چې دلته بعضې ټاپوګان دي چې موږ دلته په نقشه کې ډېر کم معلومیږي، خو زه به تاسو ته لږ چې دا سیمه زوم کومه تاسو ته معلومیږي، دا دلته ښکاره شوه. دغه ټاپوګان چې دي دا ټاپوګان د جاپان په جمع دي. حتی په دې سیمه کې یو ټاپو دی، دا ټاپوګان دی، دا ټاپو دی، دا ټول ټاپوګان چې دي دا د جاپان برخه ګڼل کېږي. اوس که تایوان د چین برخه سوه، بیا دغه درې ټاپوګان چې د تایوان سره نږدې دي دا ټوله د چین برخه ګرځېدلی سي، او جاپان هم دلته خپل څه مځکې د لاسه ورکوي، او دا ټاپوګان چې دي دغه درې ټاپوګان چې دي په دغه ځای کې دلته د امریکایانو بیسونه هم دي، او امریکایان هم همدا غواړي چې دلته د تایوان په برخه کې جاپان باید د تایوان مرسته وکړي تر څو دا درې ټاپوګان چې د دوی دپاره ډېر سرنوشت ساز ده، دوی ډېر ډیپلوماټیک او ډېر استراتیژیکې نقطې دي، دغه نقطې د لاسه ورنه کړي. او که تایوان چین ونیولو نو دا درې ټاپوګان هم د جاپان د لاسه ځي، او چین دا هم قبضه کوي، او دا چې قبضه کړلو بیا د امریکایانو بیسونه او د امریکایانو ولاړو ناسته هم د دې ځای څخه کمیږي، او چین یوازینۍ سرخوږی چې لري د دغه درې ټاپوګان څخه هم لري، ځکه چې دا درې ټاپوګان چې دي چین ته نږدې دي، او ټوله تاسیسات او ټکنالوژي او د رادارونه د همدغه درې ټاپوګانو دخوا د امریکایانو دخوا کنټرولېږي، او دوی د دغه څخه هم سرخوږی لري. د دغه وینا وروسته د چین بهرنۍ چارو وزیر کوم سفیر چې په داسې کې کنسل چې وی هغه په اوساکا کې وی په دې ځای کې دا توکیو ده دغه اوساکا ده، یعنې په اوساکا کې چې د دې کوم کنسلګري وه هغه کنسل وویل هغه غاړه چې مرداري خپروي هغه غاړه باید کټ سي، یعنې کوم دا د دوی یو پخوانی معتل دی او ډېر په جنګي جرمونو کې او په جنګي حالاتو کې دا استعمالیږي، خو هغه یې وروسته هم ډیلیټ کړو خو د هیکس پاڼې څخه، خو دا ډېر جدي وګڼل سوه د جاپان دخوا هم، خو وروسته جاپان دخوا ځکه بېغوري پر وسوه چې هغه د چین یو قدرت و او چینایان سره نسبت چې دوی مخ ته ولاړ شي. په دغه وخت کې چین څه وکړه؟ چین ویل چې دغه ټوله محصلین چې جاپان ته روان دي دا باید مکمله بند سي. په یوه ورځ کې 4,91,000 ټکټونه کنسل سو د الوتکې، چې دا 4,91,000 کسان چې دوی جاپان ته تللو دا مکمله وګرځول سوه. کوم محصلین او کوم تورستان چې هغه په داسې کې وه په جاپان کې وه هغو ته هم ویل سوه چې ژر تر ژره تاسو چین ته راسئ چې حالات ډېر خراب دي، او د جاپان وګړو ته هم ویل تاسو د چین پرېږدئ او ورځئ ولاړ شئ. په دغه وخت کې حدودا 200 تر 300 میلیارد ډالر د جاپان سټاک مارکیټ په وبلیدلو، یعنې دا د جاپان د سټاک مارکیټ لپاره لویه ضربه وه چې 300 میلیونه ډالر په یوه ورځ کې هغه هم د لومړي وزیر د یو ناسمه وینا په خاطر باندې دوی ته خطر پیښ شو. د دغه خطر د پیښېدو وروسته د جاپان د بهرنۍ چارو وزیر ژر تر ژره یې ځان بیجینګ ته ورسولو، د داسه پایتخت ته د چین پایتخت ته ورسولو، تر څو دلته ووایي چې یاره موږ د تایوان سره کوم داسې نه لرو، نظامي راکړه ورکړه نه لرو، او کومې خبرې چې شوي دي یو اشتباه شوې ده. خو چینایان دا نه مني چې په داسې تېروتنه دوی اوس غواړي چې دغه صدر اعظم د جاپان دا باید استعفا وکړي او یا هم بخښنه وغواړي او ودې نه وایي چې زه د تایوان سره مرسته کوم، ځکه چې که د تایوان سره ته مرسته کوي زه پر تا باندې بندیزونه لګوم. اوس که بندیزونه لګول کېږي په جاپان دپاره به څومره سرخوږی وسي. ګوره د جاپان حدودا همدا اوس 80 سلنه د معدني مواد چې دي، یعنې رار منرال چې نایابه منرالونه چې دي هغه ټوله د چین څخه ورځي. همدا اوس چې امریکا باندې هم دوی استعمال کړه او بندیز یې ولګول چې موږ هغه نادره منرالونه چې دي په امریکا ته نور نه پرېږدو چې ولاړ شي. اوس که په جاپان یې هغه بند کړلو د جاپان ټوله د موټر جوړونې صنعت خرابوي.
چې هغه د مثلا د ټویوټا کمپنیان دي، که هغه نیسان ده، که هغه مثلا هونډا کمپنی ده، که هغه نورې هر څه کمپنیان چې دي، د جاپان یو تر ټولو لوی صنعت چې دی د موټر جوړون دی، چې همدغه ټکنالوژي که یو دغه منرالونه پر باندې بند شوه نو هغه صنعت ته ډېره لویه ضربه رسېږي. نو چې د جاپان د بهرني چارو وزیر ډېر ژر ځان چین ته راورسولو، په دغه خاطر یې ورسول چې تاسو دا څه ونه کوئ، بندیزونه ونه لګوئ. که بندیزونه ولګول سوه نو دې حالت ډېر خراب وي. همدا اوس حدودا 1500 میلیارده ډالره چې دی دا د امریکا د چین او د جاپان تجارت دی. یعنی چین هغو دپاره ډېر صادرات لري او هغه صادرات د جاپان دپاره ډېر سرنوشت ساز دي. یعنی که چین ورباندې یو اقتصادي بندیز ولګولو نو د جاپان حالت ډېر خرابېدلی سي. همدا اوس چې د نړۍ کې لوی مارکیټ لري، د موټر جوړونې مارکیټ لري. یعنی که تاسو وګورئ د نړۍ په هر 10 موټرانو کې 15 موټر چې دی هغه ټویوټا کمپنی دی. یعنی دا د جاپان تولیدات دی. یعنی د نړۍ کې د اوس نږدې 1500 تر 1000 کارخونې دي چې موټران جوړوي. یعنی په هر 10 موټرانو کې ویل کېږي چې دا 15 موټران د ټویوټا کمپنی دی. یعنی که داسې وایم چې په هر 100 موټرانو کې 50 دانې د ټویوټا کمپنی نو دا به هم همداسې چې 50 سلنه د نړۍ د موټرانو تولید چې دی هغه جاپان په لاس کې دی. او هغه بیا نور کمپنیان هم لکه ټویوټا کمپنی د فکر کوم مازدا هم د جاپان کمپنی وي. ډېر نور کمپنیان شته چې جاپان موټران تولیدي. نو په دغه اساس باندې دغه ګډوډیانې چې راغلي دي د دوی صدر اعظم د یو ساده وینا څخه شروع شوه او حالات یې تر دې ځای ورسولو چې اوس د جاپان ته په یوه ورځ کې حدودا 300 میلیارده ډالر په یوه ورځ کې 200 څخه تر 300 میلیارده ډالر تاوان ورسول. د دوی د تجارتي مارکیټونه سقوط یې وکړلو. د دوی توریزم صنعت چې ویې په یوه ورځ کې 491,000 داسې کسان چې خپل ټکټونه پر جاپان باندې بند کړي او خپل سفرونه بند کړي. او دا په عموم کې د دوی پر سټاک مارکیټو باندې هم ډېر بد اثر چې ین چې یعنی د جاپان یو ډېر معتبره پیسه ده او نړۍ یو معتبره پیسه ګڼل کېږي، هغه راواورېدل او په فارکس مارکیټو کې ډېر خلکو ته تاوانونه ورسېدله. دا هر څه د یو ساده وینا څخه شروع شوه. خو بیا وګورئ چې په نږدې راتلونکي کې جاپان سیاسي ګوندونه د صدر اعظم اړي که نه همدغه صدر اعظم خپل بخښنه غواړي او د چین سره خپل روابط به بیرته جوړوي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې ترلاسه کړي. تر بیا په لاس پارم. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.